ملګرو سلامونه نیکې هیلې. په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته ښایم چې موږ څنګه کولی شو خپل د باینانس اکاونټ ویریفای کړو. د ویریفای ګټې دا دي چې زموږ اکاونټ ښه سیکیور کیږي، یعنې په امنیت کې کیږي. که چیرې مثلا یو وخت زموږ په اکاونټ کې که مشکل یا کوم ستونزه راسي، موږ کولی شو چې په اسانۍ سره خپل مربوطه ډیټیلز مثلا لکه نوم، پاسپورټ دا شیان ورکړو. کولی شو چې موږ خپل اکاونټ بیا بیرته د بې امنیتۍ څخه وژغورو. نو دا چې موږ خپل اکاونټ ویریفای کړو، موږ څو مراحل لرو. باید هغه سر ته ورسو چې بیا زموږ د باینانس اکاونټ ویریفای سي. په تېره ویډیو کې ما تاسو ته وښوله چې موږ څنګه کولی شو په باینانس اپلیکیشن کې یا صرافۍ کې د ځان لپاره رجسټریشن وکړو. هلته لومړی موږ او تاسو خپل ځانونه رجسټر کوو، نوم، تخلص او ځینې نور شیان چې غواړي هغه ورکوو. کله چې اکاونټ موږ ته جوړ سو، بیا د زموږ څخه د ویریفای غوښتنه کوي. ویریفای هم اسانه دی دوستانو. ستاسو ټلیفونانو کې هم تاسو ته دغسې راځي درته ویریفای اکاونټ چې لیکلی دا ویریفای باندې موږ او تاسو کلیک وهو. وروسته دلته څو اپشنونه دي چې هغه انتخابوو په سم او دقیق ډول باندې. بیا کولی شو چې موږ خپل اکاونټ ویریفای کړو. لومړی دلته دا کنټري چې ده موږ او تاسو چې په هر ځای کې اوسېږئ، په هر مملکت کې باید هغه انتخاب کړئ. اوس مثلا موږ افغانستان کې افغانستان انتخابوو. وروسته دلته سټارټ ناو وهو. کله چې دا مو ووهئ دوستانو، زموږ څخه شخصي معلومات یا پرسونل انفارمیشن غواړي. مملکت تاسو وینئ، افغانستان به انتخاب کړئ. ورته فرست نیم، لاست نیم، میډل نیم، د زیږېدلو نیټه، دا ټول به دقیق او صحیح. هغه تاسو چې مثلا په کوم پاسپورټ باندې غواړئ اکاونټ ویریفای کړئ، د هغه پاسپورټ سره یو رقم به دغه څلور اپشنه ورکوئ. دا تاسو وګورئ دوستانو، ما د نومنۍ په ډول باندې دا شیان ورته ورکړله. وروسته به تاسو هم دا شیان ورکړئ او بیا به کنټینیو ووهئ. کله چې مو کنټینیو ووهئ، دلته ستاسو څخه ځینې نور شیان غواړي چې سیټي یا ښار درڅخه غواړي او پوسټل کوډ درڅخه غواړي. دا شیان به ورکوئ. دلته ملګرو ستاسو څخه ادرس غواړي، ریزیډنشل ادرس غواړي. تاسې به مثلا هغه ځای کې چې اوسېږئ هغه ادرس ورکوئ. لکه ما چې هلمند پوسټل کوډ که چیرې د هغه ځای د نه و در معلوم، په ګوګل کې ووهئ، د هغه ځای پوسټل کوډ تاسو ته راوړي. او بیا وروسته سیټي دا به ورکوئ، بیا به مخته ولاړ شئ. دلته ملګرو تاسو دغه ځای ته بیا راولئ چې هغه ادرس هم ورته ورکوئ. ستاسو څخه اوس دلته پاسپورټ غواړي. تاسې باید داسې یو پاسپورټ ولرئ چې وخت یې هم تېر نه وي او هغه والیډیټ ډیټ چې دی، یعنې هغه د اعتبار وړ تاریخ چې وي هغه باید ولرئ. نو دلته موږ او تاسې کنټینیو وهو. بیا دلته موږ ته راته وایي چې تاسې خپل د پاسپورټ څخه څه رقم عکس واخلئ. ګورئ په هغه ځای کې ګوډ چې لیکلی دی په اول اپشن، یعنې تاسې خپل پاسپورټ داسې ښه روښانه سکن کړئ، بیا موږ ته راواستوئ. کولی شئ چې دلته عکس هم واخلئ. دا ټیک فوټو چې دی دلته کولی شئ چې تاسې عکس واخلئ خپل د پاسپورټ څخه. کله چې مو دوستانو دا پاسپورټ عکس هم ورته واخیستی او پاسپورټ عکس مو ورته سبمیټ کړئ، بیا یو 5 دقیقې یا 4 دقیقې تاسې منتظر اوسېږئ چې دوی تاسو ته بیرته فیډبک درکوي. وروسته که چیرې ستاسو ټول معلومات دقیق د پاسپورټ سره یو رقم او ستاسو پاسپورټ وخت درلودی، که مشکل نو تاسو ته وایي ستاسو اکاونټ ویریفای سو، په بغل کې د ویریفای یا د ټیک علامه درته راوړي. او که نو وایي ستاسو انفارمیشن فیلډ سو، بیا د سره څخه یې راته راولېږئ. نو دوستانو مرحله یې اسانه ده. یوازینی شی چې مهم دی هغه دا چې موږ باید پاسپورټ ولرو او پاسپورټ مو وخت ولري.